دا ورور سوال کړی دی چې او زه په خپله به دې سوال کې اوس شکي یم چې تېر شوي پېر ما جواب کړی و که نه و چې یو سړی د درودو یو عدد وټاکي چې زه به دومره درود دا ټایم ووایم ما داسې نه و بیان کړی دا به جایز وي او که نه لکه یو سړی دا وایي چې زه به د ماښام د منځه نه بعد د ماسخوتنه پورې 100 پېرې درود وایم سهار د منځه نه بعد جومات کې کښېنم نور راختو پورې به زه 50 پېرې درود وایم دا چې زه یې ټاکم چې 50 او دا چې زه یم دا ټیم نو د ورور دا سوال دی چې دا طریقه صحیح ده که نه ده جواب دا یاد کړه اولنۍ خبره خو دا چې په رسول وسلم باندې درود ویل ډېر اوچت عبادت دی ډېر اوچت او الله قرآن کې وایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی الله او ملائک په پیغمبر درود وایي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما ای ایمان والو تاسو هم درود وایي او رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي صحیح مسلم کې دی من صلى علی واحده صلی الله علیه 10 څوک چې ما باندې یو پیر درود وایي الله پرې 10 رحمتونه هغه رالیږي خصوصا بیا لکه بعض وختونه خاص دي چې هغې کې ښه ډېر وایه لکه د جمعې ورځ امام ابو داود حدیث راوړی د رسول صلم وایي وایي ستاسو په دې ورځو کې غوره ورځ هغه د هفتې په دې ورځو کې غوره ورځ د جمعې ده فاکثروا علی من الصلاة فيه نو په دغه ورځ په ما باندې درود ډېر زیات وایه هر وخت درود وایه او هغه حدیث ډېر د یېرې دی چې کله جبریل علیه السلام خیری وکړه او رسول وسلم پې امین وویل صحابه کرامو امین واورېدو خیری خو یې نه وي اورېدلی یا رسول الله دا تاسو چې د امین وي هغه وایي جبریل راغلی و 3 خبرې کړې یو یې پکې دا چې ستا تذکرې یو ځای کې وشي او په تا یو کس درود ونه وایي الله دې دی خوار کړي رسول وسلم پې امین ویلي چې هر ځای کې چې د رسول صلی الله علیه وسلم نوم راشي درود وایي په دې الله تعالی بېشماره اجرونه درکوي او حدیث کې راځي چې د دنیا او د آخرت مسلې ورسره حل کېږي د دنیا او د آخرت مسلې او دا یعنې زه به څه یم د الله کمزوری بنده یم ګناهګار خو دا د تجربې خبره ده د الله او د الله د رسول نه ثابتې خبرې دي او دا تجربه شوي خبرې هم دي کله درته څه خبره ګرانه شي که نه نو په رسول وسلم باندې درود ډېر زیات وایه دې سره الله مسلې اسانوي دې سره الله لارې کولاوي بندې لارې بندې دروازې به ته کولاو شي دویمه خبره دی ورور چې کوم کار کړی دی دا د مسلمان اوچت عمل دی چې دې ځان له ورځ کې وخت وټاکي چې زه به د الله ذکر کوم دا ډېره ښکلې طریقه ده او ډېر لږ خلک دا کار کوي چې دا وخت ټاکلی چې زه به دې ټیم کې الله یادوم د وخت د ټاکلو څه فایدې زمونږ د ژوند نن سبا ډېر مصروفه شوی دی یا موږ مصروفه کړی دی دومره مصروف هم نه دی څومره چې موږ مصروفه کړی لکه زه فیسبوک ته ناست یم او وایي زه مصروف یم خو تا ته د موبایل غاړې ته ور واچوي چې ستا د مصروفیت ختمېږي که نه ملګرو سره ناست یم پالتو خبرې خپله درنه د بل سپکه غیبت یو شی یاره جي ډېر مصروفه وم پرون ماسخوتن ډېر په زور ما ورته ځان مصروفه کړی چکر له وته وم بازار ته هسې ګاډي کې کته به راتلم او ما ځان مصروفه کړی خو موږ بیا هم وایو نه موږ مصروفه یو ځکه چې دې مصروفه ژوند کې لازم موږ څه وخت او د یېرې خبره نه ده چې نه څوک ویري یو څو منټه ډېر وخت نه هم نه غواړو یو څو منټه د قرآن تلاوت د الله یادول دعاګانې دې لپاره خاص کول پکار دي چې یاره دا ټایم به زه قرآن تلاوت کوم فایده دې کې دی چې کله ته ووایې که دا ټایم به کوم نو بیا سړی لازم هغه ټایم ته ځان فارغه کوي که څه مصروفیات وي او دا هر سړی نشي کولی هر سړی نشي کولی خو بیا د دې ورور دا سوال لاږي او ما ته یو کس ویلی شي چې تا دا خبره په خپله څو پیرې کړې ده چې یو عبادت شریعت پرېښودی یې کولاو نو ته څنګه یو وخت پورې تړې یو سوال دویم شریعت تا ته ویلي دي چې دا ذکر کوو چې څومره کولی شي نو ته له شمار څنګه ټاکې او دا خبره خو موږ کړې نو د دې ورور دا سوال
د دې اوس جواب او ما ته یو کس وایي تا چې اوس دا خبره وکړه چې دا غوره طریقه ده ښه طریقه ښه کار د دې اوس جواب وي نو جواب یې ووایه موږ به الله یادو د الله ذکر به کوو عبادت به کوو بغیر د بدعاتو اولنۍ خبره هغه دا ده اهمه مسله په اذکارو کې ذکر چې په کم الفاظو سره په حدیث کې او قرآن کې راغلی د هغه شان دی الا عام ذکر یو عام ذکر چې ته هر څنګه وي خو چې کوم ذکر خاصي لکه مثال شپې چې ته ویده کېږي ذکر کې حدیث کې راغلي که ته دې الفاظ بدلې چې راځه زه به ګرې ځان نور الفاظ ور واچو نه نشي ځکه چې دغه ذکر راغلی د رسول وسلم او یو صحابي د رسول صلی الله علیه وسلم نه دعا واورېده صحیح بخاري کې د حدیث دی د برا بن عازب رضی الله وی رسول صلی الله علیه وسلم ماته وایي چې کله د شپې ویده کېږي اودس چاردام کوه بیا په دې ښی اړخ سمله بیا دا دعا وایه اللهم اسلمت وجهي الیک وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك اللهم امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت نو که ته مړ شوې په دغه شپه نو ته د اسلام په فطرت او په دین مړ شوې نو دې برا بیا رضی الله عنه ووی رسول الله وسلم ته چې یا رسول الله زه یو پیر لولم تاسو واورئ هغه ته وایي وی کله چې حدیث ته راورسېدم اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت نموي وبرسولك الذي أرسلت او باغ رسول می ایمان ته چې تعالی لګلې وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته جلا وبنبيك الذي أرسلت حالانکه نبی او رسول کلم دی دا ډېر ښه دلیل دی چې اذکارو کې ما ته د ځان نه ګوتې نشول حالانکه د نبي په ځای رسول وي دا بعض راشي موږ ته وایي مړی خو تاسو تنګول کوي نو خیر دی څنګه دي چې رسول صلی الله علیه وسلم ولې نه وي چې خیر دی حالانکه دومره غټه تبدیلي هم نه ده راغلې د نبي په ځای څه راغی رسول راغی رسول صلی الله علیه وسلم ورته نه وبنبیک الذي ارسلت نو یو خو موږ د اذکارو الفاظ نه بدلو دویم چې شریعت کوم ذکر عام کړی دی هغه به عام پرېږدو دا به نه وایي چې دا پلاني وخت سره دی او پلاني وخت سره ها اوس کې یو سړی داسې کار کوي لکه دې رور چې کړی دی ماښام مانځه نه بعد ماسوتنه پورې سهار نه اشراق دومره پیرې به زه موږ درته وویلې ستا عقیده څه ده هغه وایي زما عقیده دا ده چې دا طریقه رسول صلی الله علیه وسلم نه ده ښوولې نه دا دین دی زه دا وخت ټاکل دینداري نه ګڼم زه دا شمار ټاکل دینداري نه ګڼم نو بیا ولې کې وایي ما ته دغه وخت کې آسان دی باقي وختونو کې زه مصروف یم یا دې وخت کې زه لږ خوب نه راپاڅېدلی یم لږ جذبه کې یم بدن کې مې طاقت وي ځکه یې دې ټیم له کوم یا زه جومات کې ناست یم نو ځکه یې کوم نور دا زه عبادت نه ګڼم نو بیا صحیح ده او که عبادت یې ګڼي بیا بدعت دی خو بیا هم موږ دې رور ته دا وایو او هر رور ته دا وایو څوک چې څه وخت داسې ځان له خاص کوي که نه چې کله ناکله یې بدلوه نو یې خبره بلکل یقیني شو ځکه چې کیدی شي ستا خو دا سوچ نه دی کیدی شي په تاسو ګمان وکړي چې دی چې دا ټیم یې خاص کړی دی نو د دې سره څه عقیده او نظریې تړلی شوي ده نو کله ناکله یې څه کوه بدلوئ 50 نه سل کوه د 100 نه 50 کوه هغې نه زیاتوه د هغې نه کموه خاص چې د کله خبره راونیو بیا به د نه موږ دلیل غواړو چې ته خو دې ته عبادت وې او عبادت دپاره څه پکار دی دلیل او دلیل دی وایي چې ما سره نشتی نو چې دلیل در سره نشتی نو بیا دا کار ستا غلط دی